اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندرونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې زموږ خالق او مالک دی، او بیا په کورونو درود شریف جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او بیا دعا ده چې الله رب العزت دی مونږ له د نیک عمل توفیق راکړي. د چا چې کوم ځای کې هم څه مسله ده، پریشاني ده، الله رب العزت دې د هغې پریشانیانې ختمې کړي. څوک قرضدار یې الله یې د قرض خلاص کړي، څوک بې ګناه بندیان یې الله یې د بند خلاص کړي، مریضان له دې الله شفای کامله ورکړي. او څومره چې زموږ مسلمانان خویندرونه دي د هغه چې په زړونو کې څه جایز خواهش دی، څه مراد دی، الله رب العزت دې د خپل دربار نه پوره کړي. نننی عمل چې کوم دی دا هم د ښځو د خاوند د محبت باره کې دی. دا یو څو وظایف ما مسلسل به دې موضوع جوړ کړه، نو انشاءالله العزیز امید دی چې تاسو ته به دې ډېره فایده میلاو شي. ما د رشتې دپاره هم تعویض ښودو، د ښځې د خاوند د محبت دپاره هم ښودو. نو اوس ته د محبت یو بل عمل درته ښیم، خو تاسو د هغې نه مخکې چې کومو جنکو ودونه نه شوي یو مختصر عمل هغې ته ښیم. چې کومو جنکو ودونه نه دي شوي او هغوی لکه کوژدنې شوي دي او هغوی وادونه رانږدې دي، نو د کور نه د رخصتۍ په وخت کې که چېرته دا چې د خپل کور نه رخصتي کوي او د خاوند کره لکه جنج ځي او دا د کوره وځي او په یو ساه باندې یا ودودو وزل ووایي، انشاءالله العزیز یو خو به فایده دا وي چې د دې زندګي به ښه تېرېږي، او بل به دی چې ټول عمر به ورسره د سخرانه چې کومه ده خپل خاوند او سخرګنۍ دوی به ورسره ډېره مینه محبت کوي، خوشحاله وي. دویم عمل دا دی که چېرته د چا ښځه د هغه نه خفه شوي وي او پلار کره تللې وي، ناسته وي، او هغه چې کوم دی نو هغه واپس یې نه راولي، یا هغه جنۍ ښځه چې ده واپس نه راځي، یا بس سړی ترې خفه شوی دی او ښځه د کور نه شړلې ده، کور کې راځي جنګ جګړې دا پریشانۍ دا راځي، نو او هغه چې کوم دی هغه سړی چې کوم دی بیرته یې نه بوځي او نه رضا کېږي. نو ټول نه مخکې خو دا خبره ده چې لاول ګزاره پکار د ښځې خاوند دواړو دپاره. او دغه رنګې که چېرته همداسې هم څوک دي او د هغې څوک خوښ دي، د هغه نه هغه خفه شوی دی، یار دوست دی، یا چا سره څوک محبت کوي هغه ترې خفه شوی دی او هغه بالکل راضي کېږي نه، نو دا یو ډېر معجزې والا عمل دی. تاسو باید دې عمل کمالات وګورئ، ډېر ناشنا عمل دی. ښځو خاوند د محبت دپاره هم دی، داسې هم کیدی شي چا یار دوست یې خفه وي هغې دپاره وي، خو چې دا وي چې هغه مینه محبت چې کوم دی هغه د الله د رضا دپاره وي، څه دنیاوي لالچ پکې نه وي، څه بدکردارۍ دپاره نه وي. نو د ښځو خاوند دپاره، د یار دوست دپاره، خاوند نه ښځه خفه شوي، ښځې نه خاوند خفه شوي، دا زما عام اجازت دی. د دې وظایفو باره کې باندې بیا ضرورت د تپوس نشته. زمونږ ویډیو که ستاسو خوښیږي او تاسو غواړئ چې زمونږ نورې ویډیو هم تاسو وګورئ، نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ، او زمونږ دا د چینل کې چې کوم د غنټۍ نشان دی دا ټلی والا دا مو وهئ. د دې کمال دا دی چې زمونږ کله هم نوي ویډیو وراچوو نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي. نو د عمل ته غوږ ونیسئ چې دغه رنګې څه مسله د چا وي، نو د ماخوستن لمونځ نه بعد دی په یو ټایم لکه چې کوم ورځ مقرر که، کوم وخت مقرر که، نو هغه ورځ به هغه ټایم باندې دی خوشبو دې ولګئ، اودس دې وکړي، بیا دې خوشبو عطر دې ولګئ، او قبلې طرف ته دې مخکې 11 ځل دې درود شریف ووایي، او د هغې نه پس دې 900 ځل دا کلمات دا سکرین باندې به انشاءالله تاسو په نظر راځي. قد شغفها حبا یا ودودو، قد شغفها حبا یا ودودو، دا دی 900 ځل ووایي، بیا دې د هغې نه پس هم درود شریف ووایي. انشاءالله العزیز بالکل 100% به تاسو ته دې نتیجه راځي. خو خبره څه ده چې دا 11 ورځې یا 21 ورځې یا 41 ورځې دا کول دي. که دې دوران کې هر څومره مخکې ستاسو کار وشو، خو د وخت پابندي ضروري ده چې په کومه ورځ باندې اوله ورځ باندې په کومه ورځ وکړو، نو سبا به په همغه ټایم باندې کې بل به پکې قضایي نه راولي. که قضایي دې راوستان نو بیا به دا عمل به بیا د سره کې، نو دا یو ډېر ناشنا عمل دی
ان شاء الله والعزیز که چرته دا تاسو وکړو ښځه خاوند په خپله زما دا ویډیو دا خبرې اوري یا بل څوک اوري په دې خاندان کې وي چې د چا خور د چا ترلور چا ګاونډی چا ملګری د هغوی د ښځو خاوند منځ کې داسې مسله جوړوي نو دا عمل ورته وښایي ډېر آسان دی اسم پکې نشته د زرو جرګو نه ډېر بهتره دی چې ته ځې جرګې کې او مرکې کې او اکثر په جرګو مرکو کې خبره چې کومه ده راښکاره شي نو بیا هغه نه جوړېږي ځکه چې د ښځو د خاوند په منځ کې چې کوم مسله په خپلو کې وي او هغې خپلو کې دننه حل کړي نو حل کېږي خو چې کله بیا نور درېمګړي ته خبره وځي نو هغه خبره بیا مرداره شي ځکه چې بیا هغه نارینه چې کوم دی نو هغه عمومي غیرت یې ونیسي نو کوشش کوئ چې خپلې مسلې په خپله حل کوئ او یو د محبت یو بل عمل هم درته ښیم که چېرته څوک غواړي چې څوک په خپل محبت کې ګرفتار کړي او نو د هغې دپاره دا یو آیت کریمه دی چې یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله 11 ورځې که چېرته 11 ورځې مسلسل په مقرره وخت باندې 1100 ځل روزانه دا چا وي او چا دپاره چې کوي او هغې په ذهن کې راوستو مخکې هم ته 11 ځل درود شریف وروسته هم ته 11 ځل درود شریف نو انشاءالله العزیز د هغه انسان محبت به درته حاصل شي هغه سړی به د سره محبت کوي نو دا بس یو څو عملو 3 اعمالو دا مې درته وښودل په دې باندې عمل وکئ نورو ته یې وښایئ د الله د رضا دپاره که ستاسو په وجه باندې چا څه خیر ورسیږي نو دا هم ډېره د کمال خبره ده والله رب العزت به دې اجر هم درکوي ما په خپلو لویو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به درته یو ډېر بهترین عمل ښیم د هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان